د نن ورځې تازه مهم او ډیر زبردست خبرونه. لومړی خبر د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی دی. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو پر دوام ایران ته په یو رسمي سفر روان دی. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ډاکټر عبدالله به د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته په 3 ورځني سفر ورشي. دوهم خبر د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار راتلونکي دوشنبې یعنې سبا ته اسلام آباد ته رسمي سفر کوي. حکمتیار به په دې سفر کې له لومړي وزیر عمران خان، بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني مشرانو سره وګوري. دریم خبر د 100 ولسوالیو لپاره نوي امنیتي قومندانان وټاکل شول. په همدې مناسبت په ارګ کې په جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر غني ویلي چې دغه کسان به په ولسوالیو کې د مرکزي حکومت ښه استازولي وکړي. افغان حکومت وایي چې یاد 100 کسه مسلکي امنیتي چارواکي به په 100 ولسوالیو کې مقرریږي او د دوی به د شته تهدیداتو پر وړاندې په مسلکي توګه مبارزه کوي. څلورم خبر امرالله صالح د بې سندو موټرانو خاوندانو ته ویلي موټرونه مو نیسم او پولیسو ته یې سپارم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د بې سنده موټرونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې موټرونه قانوني او حکومت ته یې مالیه ورکړي. صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې که چیرې بې سندونو موټرو ته سندونه جوړ نه کړي نو ترې وبنیول شي او د پولیسو په اختیار کې به ورکړل شي. پنځم خبر غور کې چاودنې د مرګ ژوبلې شمیر 106 ته لوړ شوی دی. په غور ولایت کې د شوې چاودنې له امله 106 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غور ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت امني قومندانۍ ته څیرمه شوي موټر بم برید چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 90 نورې ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټول کې به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.